عزت ګوره په پیسو کې نه دی. ما د مالدارو خلکو عزت لیدلی دی که نه، صرف د ضرورت په وخت کې ورته خلک کته بره کېږي، او صرف چې مخامخ یې خلک یې قدر کوي، او چې دې دروازې نه وځي که نه، نه هغه بربادي پسې وځي، تپوس یې مه کوه. ما عزت لیدلی دی د جیدادونو عالم چې د هغوی خلک ولې عزت کوي. ما عزت لیدلی د ډاکټرانو هم چې خلک یې ولې عزت کوي. ما عزت لیدلی د انجینیرانو او د ټولو مې لیدلی، خو عزت د دیندارو دا بل شان عزت دی. نه به ورسره مالي، نه به یې جیدادي، او نه به یې رنګي، او نه به یې قبیلهی، نه به زوروري، خو چې دا دین په ځان کې راولي، رب العالمین یې داسې عزتمند کړي چې تپوس یې مه کوه. ځکه علماو به دا خبره کوله، سلفو کې دا خبره مشهوره وه، وی موږ سره هغه باچایي ده که دا باچایان رانه خبر شو نو جنګ به راسره وکړي، دا باچایي به رانه هېرېږي. موږ سره هغه باچایي ده. اوس دنیا دا کم باچایان چې دي دوی نه دا خلک ولې هېرېږي؟ زور دی ورسره، عزت یې خلک ولې کوي؟ هېرېږي دي. ښه که دا زور یې ختم شو، ختم شو. لکه اوس کوم چې جمهوري ملکونه دي، هغې کې هغه ووټونه کېږي او غټې جاخي، او دا وزیر اعظم شو، دغه صدر شو، 15 کاله بعد یا د هغوی خپل ټیمونه یې 40 کاله، چا 15، چا کم، چا ډېر، هر څه چې یې خو دي، د ده وزیر اعظم یې څه شوه؟ ختمه شوه. څوک د سره به یې ګوري، کله نا کله به ګزارونه هم کوي، ویډیوګانې راغلي دي ویشتي دي او ګزارونه یې پې کړي. ښه دې څه وخت مخکې څه وزیر اعظم ګوره معمولي عهده نه ده، وزیر اعظم او به صدر، او دا خلک ورته په دې دغه کې څومره کنځلې کوي په دې فیسبوکونو کې او په دې کې. لکه هلته خلک په پارټیانو کې تقسیم شوي که نه، زه پارټي ولا او دا پارټي، او لګیا دی یو بل په دې مشرانو پسې، څه مې وشرموي. حالانکې هغه به وزیر اعظم وي، مالداره به وي، ما چې وزیر اعظم وي خو هغه سره به سمه شوړه وي که نه، ښه مالدار یې او ښه هر څه ورسره، د عزت دی. او عزت د عالم، عزت د دینداره. د عالم سره چې خلک کیني پاسې او د هغه قدر کوي، د یېرې د لاسه نه، د دې داسې چې دې خلکو په زړونو کې د هغه مقام دی. نو خبره د زور پورې نه ده تړلی شوې چې دا په زور پورې تړلی شوې ده، نه. اوس دنیوي خلکو نه چې څوک یېرېږي د باچا نه یا د وزیر اعظم نه یا د بل چا نه یا بل چا نه، خو زور دی، سلطنت دی، جیل ته دې اچوي، دا ټولې خبرې پکې دي. او د زړه نه ستا الله خبره ده. او یو عالم له چې الله عزت ورکړی، هغه د دې دلاسه نه چې هغه زورور دی او دا خلک راټینګي او رانیسي، هغه د دې دلاسه چې د خلکو په زړونو کې الله د هغه دپاره یو مقام جوړ کړی. کله چې دغه دا خبره وکړه عبدالله ابن ابی ابن سلول، او د هغه تذکره به را روانه ده، نن درس کې ګورئ که کېدای شي را روان درس کې چې په دې ورځو کې وفات شوی یم. هغه چې کله دا خبره وکړه، لیخرجن الاعز منها الاذل، چې زه عزتمن به د ذلیله وباسم د مدینې نه، او ذلیله کې پیغمبر مقصد. نو الله ایتونه نازل کړو، دا خبره یې پکې وکړه، او به یې دا وویې ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. یقینا عزت د الله دی، عزت د الله د پیغمبر دی، عزت د مؤمنانو دی. دا منافق ځان ته عزتمن وایي، دیندارو ته ذلیله وایي. نو په دین کې چې کوم عزت پروت دی، الله اکبر، دا بل په هېڅ شي کې نشته، هېڅ شي کې د عزت نشته. که یو سړی چې زه به مالداره شم او عزت به جوړ کړم، دا وختي تور عزت دی. چې دا پیسې د سره وي خلک دې راځي خواله، چې دا پیسې د سره ما لیدلي دي که نه، موږ لیدلي، تاسو به لیدلي. نن مالداری او غټه ها هو، سبا له بیا ګرځي سوالونه کوي. هغه خلک
چې چا به ورته ملک صاحب وي او چا به ورته خان صاحب وي او چا به ورته جي وي او چا به ورته سر وي او چا به ورته څه وي هغه خلک یې بیا خو علم نه راسي مړی صاحب یې کې د هغه نه خو ځان له تش کدو جوړ شوی پیسې خدای سره نشته نو پوه شي چې د عزت د ده نه و عزت ته څه وصل کړي عزت د پیسو عزت د انصاف نه که حقیقي عزت غواړئ که نه چې عزتمند شئ او درانه شئ نو هغه په دیندارۍ سره سړی درنېږي